محترم او قدرمنو لیدونکو د دویچلیان auf پښتو د درسونو په جریان کې به نن possessive article یا هم د ملکیت یا د مالکیت مقالې په جرمني یا الماني ژبه کې ولرو چې د هغو ډلې نه د جمع په حالت کې به موږ ولرو unser یا unser euer همدارنګه eher او ورپسې eher یوازې دا لومړنی توری یې غټ یا کاپیټل ده. نو چې معنا کوو یې possessive article مطلب د ملکیت مقالې، خو مقالې ډېرې معناګانې لري. نو په مجموع کې وایو مالکیت په جرمني یا الماني ژبه کې. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 29 یعنې 9 درس. دا درس ډېر مهم درس ده. د جمع په حالت کې د ملکیت ارټیکل لرو موږ. ډېر کوتاه درس خو ډېر مفید او ګټور به وي. راځئ اوس به د possessive article یا د ملکیت د ارټیکلونو یا د مقالو په اړه باندې په دې چوکاټ کې مختلف ارټیکلونه ولرو. په چپ طرف کالم کې تاسو ګورئ دلته مختلف رنګونه دي. نو لومړنی رنګ چې ده هغه د masculine یا د نارینه‌وو د ارټیکلونو باندې دلالت کوي. همدا بلاو رنګ چې ده، همدارنګه دا غون رنګ چې ده هغه د نیوټرل یا د خنثی ارټیکلونو هغه نومونه چې د خنثی ارټیکل ولري د هغوی باندې دلالت کوي یا هغوی ښیي. او دریم چې ده غوټ کلر چې ده هغه په فیمینین یا د مؤنثو نومونو د ارټیکلونو باندې دلالت کوي. همدارنګه دریم چې ده هغه د پلوغل ارټیکلونو باندې دلالت کوي یا پلوغل ارټیکلونه یا د جمع ارټیکلونه ښیي. کوم یو چې په ګلب کلر سره یا په ګلب رنګ سره ښودل کیږي. نو دا مختلف ارټیکلونو سره د هغوی د رنګونو تشریح ولا. راځو دلته به لومړی زه په دې رو کې به چې په سور رنګ سره لیکل شوي دي هغه ارټیکلونه دي. او دلته په دې روګانو کې ورسره د هغوی possessive یا د ملکیت ارټیکلونه دي. لومړی به زه دا تشریح کړم، دا څلور یا دوه درې څلور، او وروسته به د هغوی possessive article یو په یو تاسو ته تشریح کوم. نو راځو لومړني ته وی چې ده هغه د ایخ جمع ده، یعنی وی موږه، ایخ زه، د ایخ جمع څه شی ده؟ وی یعنی موږه. ایخ چې ده هغه لومړی شخص ده، یعنی لومړنی شخص لپاره جمع څه شی ده؟ وی. دویم چې ده ای هغه د دو جمع ده، دو یعنی تو، دو تو، ای یعنی تاسی یا تاسو. نو دا ای چې ده هغه د دویم شخص لپاره جمع ده. او همدارنګه دلته زی چې ده هغه د دریم شخص لپاره د ای یا زی یا دای یا دی ښځه او یا هم نارینه د هغوی لپاره چې دریم شخص وي د دریم شخص لپاره جمع ده. او دا زی چې ده چې په کوچني توري سره لیکل شوی وي هغه یوازې د پلوغال یا د جمع اشخاصو په جمع رقمونو کې چې وي هغه باندې دلالت کوي. سینګولر نه ښودل کیږي، سینګولر نه ښیي. همدارنګه دریم چې ده چې په غټ توري سره لیکل شوی وي یا کاپیټل لیټر یا هم په غرو سره لیکل شوی وي هغه هم د سینګولر او هم پلوغال یعنی هم د مفرد هم د جمع ارټیکلونو یا نومونو باندې دلالت کوي، هغوی دواړه ښیي. او دا کوچني توري سره لیکل شوی وي هغه یوازې د جمع حالت ښیي، سینګولر نه ښیي. او دا زی چې ده چې په غټ توري سره لیکل شوی وي هغه د höflichkeit د ادب او احترام په خاطر باندې کارول کیږي. او همدارنګه بل توپیر یې دا ده، دا زی چې ده دا هم سینګولر ښیي هم پلوغال ښیي یا هم د مفرد حالت هم د جمع حالت ښیي. خو دا زی چې ده دا یوازې د جمع یا پلوغال حالت ښیي. همدا یې توپیر ده. او دلته په höflichkeit کې د ټولو ارټیکلونو لومړنی توری غټ لیکل کیږي. وګورئ د ټولو ارټیکلونو همدارنګه زی هم په غټ توري سره لیکل کیږي. راځئ اوس به تشریح کوو د هغوی possessive ارټیکلونه د وی لپاره، یعنی موږه ای د تاسې، زی هم د تاسو، او همدارنګه زی تاسو په höflichkeit یا د احترام په ډله کې. راځو د وی لپاره چې هغه masculine وي یا د نارینه لپاره unser.
همدارنګه د نیوټرال یا د خنثی حالت لپاره هم د هغوی پوزیسیو آرټیکل ده unser. unser ځینې کسان یې unser وایي یا unser. نو د ماسکولین آرټیکل د وی لپاره unser که چیرته ډیر کسان وي یعنی موږه د موږه نو موږ وایو چې unser یعنی د موږه. یا که چیرته هغه نومونه خنثی وي یعنی کوم آرټیکل ورته کارول کېږي هغه د خنثی حالت کې وي نو هغوی لپاره هم unser راځي. که چیرته فیمینین وي د هغو نومونو آرټیکل د فیمینین کټګورۍ کې وي نو د هغوی پوزیسیو آرټیکل یا د ملکیت مقاله یې unsere ده unsere. که چیرته پلوغال وي نو د هغوی لپاره هم unsere ده. په ډیر ساده شکل سره د وی یا د موږ لپاره د پوزیسیو آرټیکلونه همدا دوسې دي د ماسکولین او نیوټرال دا دواړه عین شی دي یعنی مساوي دي. همدارنګه د فیمینین او پلوغال لپاره هم عین څه دي یعنی unser unser unsere unsere. که چیرته د ماسکولین وی unser که چیرته نیوټرال وی unser که چیرته فیمینین وی unsere که چیرته پلوغال وی unsere. یعنی آرټیکلونه وی آرټیکلونه په مختلفو رنګونو سره ښودل شوي دي د هغوی نوم هم ورسره لیکل شوی ده. نو تاسو باید د هغوی نوم چې هر چیرته وي د هغوی آرټیکل تاسو ته معلوم وي د هغوی د پوزیسیو آرټیکل د جمع حالت د وی یا د موږ لپاره همدا آرټیکلونه دي. راځو دې حالت ته همدې کالم کې د ای یا د دو چې ده یعنی د تاسو د جمع حالت ته د هغوی لپاره ده اویا اویا. ډیر ساده شکل دا دواړه مساوي دي په ماسکولین او نیوټرال یعنی نارینه او د خنثی حالت کې مساوي دي او د اویغه اویغه لپاره هم د فیمینین او د پلوغال لپاره هم دلته مساوي دي. دا دواړه مساوي دي ډیر ساده دي او هم دا دواړه مساوي دي. که چیرته تاسو یو جنس زده کړئ هغه بل هم عیني څه ده. همدارنګه زی د دریم شخص لپاره جمع ده د هغوی د پوزیسیو آرټیکل یا د ملکیت آرټیکل یې څه ده هغوی لپاره ایا ایا چې په کوچني توري سره لیکل شوی وي. د ایا د ماسکولین لپاره همدارنګه ایا د نیوټرال لپاره ایا ایا. که چیرته فیمینین وي آرټیکل یې د هغوی لپاره ده ایغه ایغه او که چیرته پلوغال وي د هغوی لپاره هم ایغه ده ایغه. دا دواړه مساوي دي. همدارنګه د فیمینین او د پلوغال لپاره هم دا دواړه هم مساوي دي. راځو زی د هوفلیخکایټ ته. نو که چیرته یې د ماسکولین آرټیکل یې ماسکولین وي د هغوی لپاره ای ده یوازې لومړنی توری یې غټ لیکل کېږي. که چیرته د احترام په خاطر باندې موږ کاروو مثلا د پلار لپاره د احترام یا د ادب په خاطر نو موږ یې غټ لیکو. د هغوی لپاره د هوفلیخکایټ د آرټیکلونو نه استفاده کوو. نو ای دواړه مساوي دي. که چیرته فیمینین وي یا پلوغال وي د هغوی لپاره د ایغه ایغه یعنی یوازې په غټ توري سره لیکل کېږي. نو په خلاص شکل سره ویلی سو چې د ټولو د ملکیت د آرټیکلونو د ماسکولین او نیوټرال مساوي دي. وګورئ دا دواړه مساوي دي. همدارنګه د فیمینین او د پلوغال دواړه سره مساوي دي. نو که چیرته یو صحیح زده کړئ دویم د نیوټرال لپاره هم عین څه ده او دریم او څلورم هم یعنی مساوي دي سره. راځو دلته مثالونه وګورو. د اوپا اوپا چې د ماسکولین ده آرټیکل یې د ماسکولین کټګورۍ کې ده نو ای اوپا یعنی د تا پلار یا د تاسو پلار. همدارنګه د بیابي چې ده د هغو کټګورۍ څه د نیوټرال ده یعنی دس بیابي. ډیه اوپا ډیه آرټیکل چې ده هغه د ماسکولین ده. ډیه اوپا د هغوی لپاره موږ وایو چې unser اوپا یا اویا اوپا یا ایا اوپا. که چیرته نیوټرال وي مثلا بیابي ماشوم د هغوی لپاره آرټیکل دس ده دس بیابي. نو دس ده هغه نیوټرال ده موږ وایو چې ایا بیابي یعنی د تاسې ماشوم یا د تا ماشوم. یا وایو اویا بیابي یعنی. راځئ دلته وګورو اوپا چې ده هغه ماسکولین ده آرټیکل یې ډیه ده ډیه اوپا. نو موږ وایو unser اوپا یعنی زموږ پلار. unser اوپا یعنی زموږ پلار. دلته وایو اویا اوپا یعنی د تاسو پلار. اویا اوپا یعنی د تاسو پلار.
دلته زی چې دا هغه د دریم شخص لپاره د ای اوپا یعنی د تاسو پلار همدارنګه دلته په غټ توري سره نو د اوپا آرټیکل چې دا هغه ډی آرټیکل ده ډی اوپا نو دلته د ماسکولین کټګوري کې راځي نو همدا مختلف څلور پوزیسیو آرټیکلونه یې همدا دي راځو دویم ته چې د نیوټرال حالت ته دس بیبي یعنی کوچنی ماشوم آرټیکل یې دس ده یعنی خنثی ده نو موږ وایو unser Baby یعنی زموږ ماشوم wir یعنی د موږ ده ډیرو لپاره unser Baby یعنی زموږ ماشوم یا وایو سی زی د زی لپاره ihr Baby یعنی د تاسو ماشوم د تاسو د ډیرو کسانو لپاره یعنی د تاسو ماشوم یعنی ماشوم وی د تاسو ماشوم د das آرټیکل لپاره یعنی د نیوټرال راځو د فیمینین مثلا تانتا ترور ته ویل کېږي تانتا د هغې آرټیکل چې ده هغه د فیمینین ده د ښځینه یا مؤنث آرټیکل ده نو موږ وایو چې unsere Tante یعنی زموږه ترور unsere Tante یعنی زموږه ترور unsere Tante یعنی دا آرټیکل پوزیسیو آرټیکل سره استعمالول کېږي کولای شي چې تاسو دا مختلف آرټیکلونه د فیمینین یا تانتا لپاره وکاروئ همدارنګه د پلوغال چې هغه نیفن ده د هغو لپاره پلوغال کټګوري کې راځي آرټیکل نو موږ وایو چې unsere نیفن یعنی زموږ وراره نیفن وراره ته ویل کېږي یعنی unsere نیفن زموږ وراره یا eure نیفن یا د تاسو وراره همدارنګه eure هم سره کارولای شئ نو نیفن وراره ته ویل کېږي تانتا ترور ته ویل کېږي چې فیمینین ده بیبي ماشوم کوچنی ماشوم چې هغو لپاره دس آرټیکل ده اوپا یعنی د ماسکولین ده ډی اوپا دس بیبي ډی تانتا ډی نیفن یعنی وراره نو دا وو مختلف آرټیکلونه چې په سور رنګ سره لیکل شوي دي د جمع په حالت سره او دلته ورپسې د هغوی پوزیسیو آرټیکل د ماسکولین لپاره د نیوټرال لپاره د فیمینین لپاره همدارنګه د پلوغال لپاره لیکل شوي دي او همدا یې مثالونه دي او آرټیکلونه یې همدارنګه د ماسکولین د نیوټرال او د فیمینین په حالت کې چوس د خدای په امان بای بای und auf Wiedersehen. Tschüss.